یا ابراهیم صاحب دغه چې کیما کړی دغه کلاو خبره وکړه چې سبا دا محفل چې ړنګ شي دا ګوته کېدای شي داسې ادارې خال ته په د میرتو سے خال کې شي چانه نه وته دا ایک څه حیثیت په کلي شه نه وي د کلي حیثیت یې نه د جرګې حیثیت یې نه خوا د دغ زوی وی چې زوی د ده حیثیت هغه څنګه برابر وي د حیثیت چې شته اکیډ ته نسی کاسی بیا برابر خبره کوي انشاءالله چلیا خال شته مو مخشه په جرګه شاده خبره او تا کړې وه چې کله په دغه رژاج نه مخشه مې جرګه جوړه وه ازوی د کرنیل ډي آی جي و د ټي سي په مخشه دا کلاو خبره شوې وه و چې کیم خلکو په هغه جرګې شا خلک ملاو مولیم خالتا ایک په کلي وطن شه په داله بار یې ایسه حیثیت نشته قوم یې پیژني خو د پرین چې توسې کیمه فیصله کړې وه دا دغسې وه چې د څرنګې توسې تېره کړه و د توسې په سوشل میډیا هر سړی اورېدلی دو و پرتا دو میش توسې ته قوم ته توسې چې چا یې د فیصله کړې دو یا دغه هر مخشه شوي دي میش ټول قوم توسې ته خراج تحسین پیش کړئ چې توسې دومره سخت حالت سه و دومره سخته فیصله کړې وه چې دا مې واخیستله وزنې ته مې کړه آفرین دی کوشش کوي هلکه خبره ونه کړي چې شپې څه شوي دي پام یې به زه خبرم دا ملګري په بازار شي چونکې میش د یغزو خلکي توسې ته وې پته په دغه خال کې شه د حکومت خال شته د سره څه خبره شوې و ازوی چونکې میش راغلي دیسې تله ده برات کلي ته دیسې خپل تله ده و دا د ټولې که انتظامیه دو که ډیسي ده یا ایس پي لیول ده چې کیم نیټورک ته هغه شپې استعمال شوه ده و ازو میش خبر شلی خو میش توسې ته آفرین ویایي چې توسې تر ایسه راسه په هغه خبره ویلوړ وسته خو چونکې د کیرچستان چې دا متبار وي په دا کیسې باندې د ده چې کیمه واغه وکړه خو داسې نه ده چې ده مړی و دا د کوم مړه دا د کوم بچی و میش به بیا د پسې ویلوړ وي خو یوه خبره وکیل صاحب میش په ډاډه کوي و چیک تندی باندې کوي میش د کوم خال کې قومي نادر پسې چې کله ورته ویایي راوځي چې کله ورته ویایي لبیک کې په حقه شکړه ده میش غلامانه پالیسي نه قبلوي نه د قوم ته خوښوي میش به نر سهار نیولی و خبره وی چیګه کولی شي دا چې خبره کوي سهار وی ټیټ وي خبره وی کوي چیک سر خبره قوم په مخ نشي کوی